په یو ځنګل کې یو چرګ او سپی پاخه دوستانو. دواړو به مستیانې کولې. یو ورځ سپی په څه وجه د چرګ د خوا نه لرې لاړو. چرګ اوازونه شروع کړو، بانګونه یې ووی. نو ګیدړ دا بانګ واورېدو او تا خو بانګ ووی، اوس راکوز شه چې دواړه مونځ وکړو. ټیک ده چې زما بل ملګری راشي بیا به دواړه مونځ وکړو. زه خپل ملګري ته اواز کوم، کالو کالو کالو، ودرېږه کنه چې مونځ وکړو. لاړم او اودس مې کچه شوی دی.